د افغانستان مسلمان ولسه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو عزتمندو مسلمانانو ورونو، په داسې حال کې چې د الله جل وعلا شانه د مبارک دین اسلام ستره فریضه د حج را رسیدلې ده او ټول مسلمانان په دغه ستره فریضه باندې د زړه نه خواشیني دي چې د دغه ستر مصیبت د کورونا له وجې نه ونشو کولی چې موږ او تاسو ټول مسلمانان د نړۍ له هر ګوټ نه د الله جل وعلا شانو په کور کې یو د بل ترڅنګ راجمع شو او هغه ستره فریضه او عبادت چې د اسلام د ټولو بناو د راجمع کوونکی دی په ښه شکل باندې الله رب العزت ته هغه تقدیم او ادا کړو. نو په خواشینۍ سره دغه پیغام د خپل ولس سره شریکوم چې چون من خپل نمایندگان د الله جل وعلا شانه کور څنګ ته نه دی لیږلي، نو راځئ چې د عرفې مبارکه ورځ د ځان او د خپل کورنۍ او د خپل ولس لپاره یو ستر هغه فرصت وګڼو او راجمع شو پکې په ډېر تضرع او عاجزۍ سره د الله جل وعلا شانه د کتاب په لوستلو، د الله جل وعلا شانه په وړاندې په سر سجده کولو او لاسونه لپه کولو باندې تیره کړو. په روژې نیولو سره او په دعا کولو سره وکولای شو خپل وطن ته د الله جل وعلا شانه نه امن، عدالت او انصاف، رفاه او پرمختګ وغواړو او دغه په ټپه ودرېدلی اقتصاد او په ټپه ودرېدلې اجتماعي اړیکې او دغه مصیبت او ستر مرضونه چې زمونږ او ستاسو لمن او ګریوان یې نیولې ده، دا د الله جل وعلا شانه په دربار کې د لاسونو په لپه کولو سره د ختمولو تر درشله ورسو او د الله جل وعلا شانه په وړاندې باندې دا عرض وکړو او دا پیشنهاد وکړو چې دغه مصیبتونه زمونږ له ځمکې نه بلکې له ټول انسانیت نه غونډ کړي او موږ له دغه ستر مصیبت نه خلاص کړي. او بل هغه ستر ناورین چې زمونږ په دې ملک باندې ورځ ته بلې خوله کلکه لګوي چې هغه ناامني ده، جنگ دی او د مسلمانانو وجل دی. د دې لپاره الله جل وعلا شانه نه وغواړو چې الله جل وعلا شانه ستر امن په دې ملک کې راولي. نو غوښتنه مې له ګران ولس نه دا ده چې راځئ ټول په شریکه په خپلو کورونو کې الله جل وعلا شانه ته او د الله په مسجدونو کې الله جل وعلا شانه ته په دستجمي شکل باندې د الله د کتاب په تلاوت کولو سره او په ذکر او اذکار باندې د صدقاتو په تقدیمولو باندې د مساکینو او غریبانو او د نادار خلکو په لاسنیوي باندې د خپلو فقراو، یتیمانو او کونډو رنډو د خوشحالولو په غرض باندې سره تیره کړو او د الله جل وعلا شانه نه وغواړو چې په دغه وطن کې امن او سوکالي، عزت او برم بیرته د سره راولي او د صلح او د جوړې دپاره الله رب العزت زمینه برابره کړي. نو غوښتنه مې له ګران ولس نه همدا ده چې راځئ په شریکه سره دغه ایمانی برنامه او دغه ایمانی تګلاره خپله کړو او په ډیر جدیت باندې، په ډیرو ښایسته او اخلاقو باندې، په ډیر ښه دعوت باندې یو بل را دعوت کو او د الله جل وعلا شانه د رضا لاره خپله کو. الله جل وعلا شانه دې د افغانستان ټول ولس د امن او عدالت او انصاف، رفاه او پرمختګ سره مخامخ کی. الله رب العزت دې زمونږ او ستاسې ټولې ستونزې حل کی او د ټولو مشکلاتو د حل دپاره دې الله رب العزت زمینه برابره کی. وما ذلك على الله بعزیز. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.